بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. نوید بهزاد مردان نیوز ون سره ستاسو خدمت کې حاضر شوم. قدرمنو راغلی یم 400 ته مشهور فلسفي لیونی شاعر غنی خان بابا مزار خوا کې ولاړ یم. ګرانو کتونکو غنی خان بابا باره کې به زه تاسو ته څه ووایم، خو غنی خان بابا یو لوی تاریخ د پښتو ژبې ډیر زیات خدمت کړی دی. ستر لوی شاعر و، پینټر هم و. لږ ساعت مخکې مونږ لاړو غنی بابا چې کومه ډیرې ده هغې ته لاړو او هلته کې چونکې د فوټوګرافي او د ویډیو کولو اجازت نه و، خو هلته کې یو حال د هغه په نوم باندې و کم کې چې د غنی خان بابا پینټینګونه فنپارې چې کومې وې هغه لګېدلې وې. په هغې پینټینګونو کې فنپارو کې د هغې خیالي تصویرانو دغه هم وو، دغه فنپارې هم وې. هغې سره سره د دې د خاندان چې کوم افرادو د هغې پینټینګونه هم په کریان، په چارکول او دغه شانتې په واټر کلر باندې هم کار کړی و. دا د غنی خان بابا مزار دی. الله پاک دی وبخي، الله پاک دی جنت الفردوس نصیب کی. ډیر تکړه شاعر، هنرمند او د پښتو ژبې بلها خدمت کړی دی. دا مزار چې کوم دی، دا قبر چې کوم دی، دا د غنی خان بابا د یک یوازې زوی و فریدون خان، کوم چې په 1951 کې زیږېدلی او د تقریبا 36 کاله د هغې عمر ویل کېږي داسې چې د غنی خان بابا یو زمیندار او هغه زمیندار چې کوم و نو هغه سره پس خبره د دې تریخوالی راغی او هغه بلچې اوچته کړه او فریدون خان چې کوم و نو هغه یې په بلچې باندې ووخو او هغې سره هغه وفات شو، الله دې وبخي. دا هم ویل کېږي چې کله دغه زمیندار د غنی خان بابا مخې له راغی او معافي یې ترېنه غوښتله او ورته وی چې زما نه خپل بدل واخله. نو غنی خان بابا ورته ووی چې که زه تا نه بدل واخلم نو زما په لاس به څه راشي. نو هغه ورته وی چې ستا په لاس به څه رانشي، خو ستا زړه ته به سکون میلو شي. نو غنی خان بابا ورته ووی چې د سکون بله لار دا هم ده چې زه تاله پیسې درکړم او دا واخله او زه ځان له چته لرې، ځان له کور آباد کا، خپل بچي او واړه بوزه د دې ځای نه او زما مخې له بیا مه راځه. پس د هغې هغه زمیندار چې کوم و هغه د هغه ځای نه کډه اوچته کړه او لاړو. غنی خان بابا دکه یک یو اولاد او دا دې خوا قبر چې تاسو ته ښکاري دا روشن غنی خان، دا د غنی خان بابا ټبر و، د غنی خان بابا کور والا وه. 1908 کې زیږېدلې وه او په 1988 کې وفات شوې وه. ګرانو کتونکو دا مقبره که زما کیمرامین تاسو ته وښي ډېره زیاته لویه مقبره ده، ډېره غټه مقبره ده. په دې علاقه باندې دومره 400 کې دونه غټې غټې مقبرې دي که زه داسې ووایم چې نیمه 400 چې ده نو دا قبرونه دي، قبرستان دی، مقبره ده، نو دا به کمه نه وي. بل که چېرې تاسو راځئ نو د دې مقبرې دا پهچان چې کوم دی دا وچ غز دی. دا وچ غز چې کوم دی دا تاسو وګورئ، غزونه نن سبا شتم هم نه، خو دا غز چې کوم دی دا د دې پیژنګلو ده. دا تاسو ګورئ او دلته دا څلورم قبر چې کوم دی دا د نازش بیبي دی، کومه چې د مشال خان مور بیبي وه او دې سره دا هم لیکلی دي چې د عثمانزو خدایي خدمتګار د پیر محمد خان لور وه. ده ګرانو کتونکو 400 ته راغلی وم نو زړه مې غوښتله چې د قبرستان ته راشم او د غنی خان بابا دغه قبر ووینم، دعا ورته وکړم او 2-3 خبرې پرې وکړم تاسو سره. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو. امید ساتم چې زموږ دا خپرونه به ستاسو خوښه شوي یا زموږ د پیج چې کوم دی دا فالو کې چېرته چې هم یې ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان.